ځان مشر نن خو ماته صاحبه لګي ځکه چې زموږ پیر صاحب ناست دی صدر صاحب نو هغه وایي چې تقریر ته وکړه خو پیر صاحب چې اجازه ده مشرانو کشرانو ملګرو همزولو نن موږ له یو ډېر د خوشحالۍ ورځ ده چې نن 44 نیشنل ډے د یو ای موږ دلته مناوو زما تعلق چونکې دواړو تنظیمونو سره دی پښتون ویلفیر ارګنایزیشن او ادبي ټولنې سره نو زه ایز ا بریج پکې کار کوم د اماراتو او د پاکستان تعلقاتو ډېر زاړه دي بلکې پاکستان منی ملک چې امارات دی چې کنه ریکګنیشن یې ورکړو 40 کاله مخکې ریزاین شیخ زاید بن سلطان الهیان خدای دې ورته جنتونه ورکړي هغه دا تعلقات سٹارټ کړه او هغې نه پس چې کوم راتلونکی اوس نسل دی هغې را تعلقات دغه شانتې نور هم مخکې بوتلي دي زه به خپل د تنظیم پښتون ویلفیر ارګنایزیشن دلته به تاسو اورئ دا تنظیم زمونږ تقریبا 25 نه 30 سالو منځ کې وشو چې دا جوړ شوی دی دا یو غیر سیاسي تنظیم دی چې کوم چې د پي ټي آی صدرون دی د اے ایم پي صدرون دی د پي ټي آی والا پیپل پارټۍ والا ټول دې کې دي دا د پښتنو یو تنظیم دی هېڅ څه چیرټي نشته صرف مقصد یې دا دی د پښتون چې کوم دلته دی د هغې خیر ښېګړې دپاره دا تنظیم جوړ شوی دی 2-3 مثاله چې د دې تنظیم سره ودی لیټسټ هڅه خو 15 کاله ډېر لوی تاریخ دی چې هغې څه کارونه کړي شوي دي خو زه دا ډېر فخر سره وایم چې نن د پی آی اے فلایټ چې کوم پېښور ته بحال شوی دی دا صرف او صرف د پښتون ویلفیر ارګنایزیشن جدوجهد او دې نه ډېر زیات محنت مونږ کړی دی فضلیمین یوسفزۍ صاحب دلته ناست دی پیر صاحب کریم شاه صاحب ناست دی چې دا خبره مونږ دلته واورېده دلته نه مونږ آخر چې وزیر اعظم پاکستان میا محمد نواز شریف صاحب ته دا خبره ورسوله او دا فلایټ نن بحال شو د هغې کې یو فایده تاسو ته ټولو ته پته ده چې کله پی آی اے دلته نه یو ډیډ باډي ځي نو هغه ډیډ باډي فري وړي هغه ډېرې مسلې تېر شوې وي هغې د وجې مونږ دا کوشش وکړو دا نن بحال شو بیا او الحمدلله هغې 3 فلایټه بحال کړي اوس ډېرې فلایټونه یې کړل دویمه خبره اوس لیټسټ کارګو دلته نه بنده شوې وه هغې باندې کار وشو میرحسن لا دلته ناست دی چون د دې کارګو سره تعلق دی دی زیات پوهېږي دا شی کارګو دلته خلک لیکي پاکستان ته هغه بلکل بند هوم ډیلیوري هغه هم د خیره بیا بحال کړه دا هم د پښتون ویلفیر ارګنایزیشن یو کامیابي ده دې کې چې کوم زموږ دلته اوسېدونکی صاحب دی جاوید جمیل خټک صاحب هغه یې ډېر زیات هیلپ موږ سره وکړو بلکې سپیشلي پاکستان ته هم هغه لاړو او دا هغه مسله یې موږ حل کړه نو موږ هغوی ته هم ډېر ډېر شکریه ادا کوو دې نه علاوه زه زموږ خاص ملګری دلته ناست سید وقار شاه صاحب ته ډېر ډېر مشکور یم زه ځکه شکریه ادا کوم چې تا هر فنکشن چې کوم د پښتنو دی هغې ته تاسو کوریج ورکوو زه هم چې ټول ملګري هغې دپاره او دې نه علاوه اخر کې خبره دا ده چې د پاکستان او د یو ای چې کوم ټریډ دی 10 ارب ډالر ته رسېدلی دی دلته زموږ پښتانه چې کوم دي مختلف فیلډونو کې دي پاکستانیان 14 لکه پاکستانیان دلته آباد دي یو ای زموږ دویم ملک دی ټیک شوه مونږ د دې په خیر د دې په خوشحالۍ د دې په هر قسم هغه کې مونږ تابعدار یو مونږ حاضر یو خدای دې دې ملک هیڅ هم نه کوي دا زموږ یو دویم ملک دی چې څنګه پاکستان دی دغه شان مونږ ته دا ملتوب دی ځکه چې کله مونږ 14 اګست مناوو نن مونږ دلته 2 دسمبر مناوو او زه آخر کې دا وایم چې د دلته کوم لیډرشپ دی ریزاینس شیخ خلیفه بن زاید النهیان ریزاینس شیخ محمد بن راشد آل مکتوم Crown Prince of Abu Dhabi, His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan او ټول لیډرشپ ته زموږ د طرف نه مبارکباد او دا د دوی یو ډېر غټ سټرګل و چې کوم داسې یو صحرا یو ډیزرټ نه یو ګلستان یې جوړ کړو او دا ټوله دنیا 206 نیشنلز 206 نیشنلټۍ خلک دلته په امن کې اوسېږي
او هغه چې کنه خپل ژوند کوي او د ټولې دنیا ټریډ او چې کنه د امن ګهواره جوړه شوه الله دې دا مجلس هم نه کوي زمونږ دعاګانې دوی سره دي خدای دې آباد لري چې دوی آباد یې موږ ورته آباد